په کندهار کې له 50 سلب ځپل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او دغه راز د نغدي پیسو مرسته وسوه. یا د مرسته د کندهار ولایت مقام په ځانګړې لارښوونه د پیښو په وړاندې د چمتووالي مبارزې ریاست په چوکاټ کې وسوه چې موخه د سیلابونو له وجې ځپل شویو کورنۍ سره لاسنیوي او همکاري کول دي. د کندهار ولایتي مسؤلین وایي چې کندهار کې له 50 سلب ځپل کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي او نغدي پیسو مرسته وکړه چې دغه مرسته د کندهار ولایت مقام په ځانګړې لارښوونه د اقتصاد ریاست په هڅو د کندهار د پیښو په وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست تر شا لاندې د شپږو همکارو مؤسسو په مالي لګښت د کندهار ښار بېلابېلو ناحیو او ولسوالیو له 50 سلب ځپلو کورنۍ سره د 11 کلمه خوراکي او غیر خوراکي توکو او دغه راز د هرې کورنۍ سره د نغدي پیسو مرسته وسوه. د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس حاجي کری عبدالسلام عمري وایي په دغه مرسته کې هرې کورنۍ ته 8% اوړه، 4 ډبې 15 لیټره غوړي، 3 دانې توسان، ژمنې البسه، 25 کیلو د نخود، 2 کیلوګرامه مالګه، 21 دانې بسکوټ، 9 کیلو د ماشومانو شیدې، 2 ډوله روغتیایي کټونه او 1 دانه ترپال ورکول سو او دغه راز هرې کورنۍ ته نظر 200 افغاني نغدي پیسې هم ورکول سوې. د تیرې شدیدو اورښتونو له کبله او د دقیقې سروې وروسته د 50 سلب ځپلو کورنۍ سره نن 12 کلمه غذایي او غیر غذایي موادو مرسته وسوه او په آینده کې انشاءالله زموږ د ریاست لخوا سروې روانه ده چې په آینده کې به هم د خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړو. په ورته وخت کې د مرستې ترلاسه کوونکي کورنۍ غړي د اسلامي امارت له مشرانو مننه کوي چې پر وخت لاسنیوی وکړ. هغوی زیاتوي د اسلامي امارت مشرانو مجاهدینو نه یوازې همدا مرسته ورسره کړې بلکې د سیلابونو پر مهال د امکان تر حده د دوی د مال او ځان د خوندي کېدو هڅې کړي او په همدا خطرناک حالتونو کې د کورنۍ سره نږدې پاتې شوي او په دې سره یې وښودل چې اسلامي امارت په تمامه معنا د ولس ملاتړ او همکاري کوي. نوم مې خلیل احمد دی، د کندهار ولایت نهمې حوزې اوسېدونکی. موږ بیخي ډېر خوشحاله یو. الله دې وزونه درکړي اسلامي امارت و د مؤسسو ته چې زموږ سره دا کومک وکړي. په آینده کې هم موږ د دې صدا دغه لرو چې زموږ سره د دې کومک وکړي، دا ځای را جوړ کړي. تقریبا 2 خونې یوه برنډه مو نړېدلې دي. دا نور زموږ سره کم ملګري دي د هغو سره د خپل وس مطابق دا ځای را جوړ کړي، د نغدي کومک وکړي. دغه کومک داسې په دې خاطر دغه کړی دی چې موږ باران ځپلي یو، باران اوبه راغلې، د باران په خاطر زموږ کورونه ونړېدل. نو بیا ټیم راغلی هغه زموږ سره دا دغه وکړي، لیکنه وکړه، اوس دغه مرسته ورسره وکړه. ګلستان مې نوم دی، د لوه ولې اوسېدونکی یم، د نومې ناحیې. نو موږ سره حکومت اوس دا مرسته وکړله، دا شیان یې موږ ته راکړله، زموږ خونې ونړېدلې او نورو خونو ته مې څه چې پاته وي هغه د اوبو ډکې شوې. د یادول ده چې له دې وړاندې هم سلګونه دغه ډول سیلاب ځپلو کورنۍ سره د ولایتي ادارې په لارښوونه اړینې مرستې شوي، خو دغه مسؤلین لا هم ډاډ ورکوي چې د اسلامي امارت مشران او مجاهدین په پوره توان سره د ولس تر څنګ ولاړ او په هر ډول حالاتو کې به یې ملاتړ او مرسته کوي او همدا د اسلامي امارت هر مجاهد دنده او مسؤلیت دی.